Hey Zach, say ni hao to my followers. 你好， Ni hao ma. 你好吗？ Thanks. دا زک دی زما چینایي ملګری چې د ګډ کار او پانګونې په موخه کابل ته راغلی. څو میاشتې وړاندې هغه موږ د بخارا رستورانت کې مېلمانه کړي وو او دا ځل هغه زما مېلمه دی د کابل نمک رستورانت په تود او صمیمي هرکلي کې. زک یوازې یو ملګری نه دی، هغه یو ځیرک تکړه او پوه انسان دی. تیر ځل هم افغانستان ته راغلی و د پانګونې او خپل د شرکت د اجناسو بازار موندنې لپاره او د دې خاورې د بازار د ښه درک لپاره. دا ځل بیا راغلی خو له لا روښانه لید سره. هغه غواړي چې موږ یو ځای شو، په بېلابېلو برخو کې په ګډه پانګونه وکړو او یو ځای مخته ولاړ شو. د پاکستان د لارو بندېدل لا پانګونې ته تشویق کړی او اوس وخت د پانګونې لپاره موږ دا یو ښایسته فرصت ګڼو. همدا لامل و چې هغه افغانستان ته د لوی پانګونې په نیت راغلی. موږ ډېرې خبرې وکړې، ژورې خبرې، د صداقت، باور او یو ځای کار کولو خبرې، تر هغې چې یو پایلې ته ورسېدو. وروسته له پایلې رسېدو د کرنې وزارت له رئیس سره مو هم وکتل. هغه زموږ نظریات واورېدل او په ګڼو برخو کې د پانګونې هرکلی وکړ. حتی موږ ته یې د مالیاتي معافیت ژمنې هم راکړې چې په ځینو ځانګړو اجناسو به بې له مالیت افغانستان ته داخلیږي، چې دا تجارت کې یو لوی لاسته راوړنه ده او که موږ په دغه برخه کې له کومو ستونزو یا مشکلات سره هم مخ کیږو، دولت به زموږ تر څنګ ولاړ وي. د وزارت دننه ویډیو اجازه نه وه که نه هغه خبرې او هغه کیسې به مو هم تاسو سره شریک کړې وای. نن افغانستان داسې وخت ته رسېدلی چې هر پانګوال باید تشویق شي. دا د پاکستان لارو بندېدو سره هر پانګوال هم دې ته هڅېدلی تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي او تر څو او باید تشویق هم کړلی شي. یعنی په داسې البته داسې وخت را رسېدلی چې هر پانګوال باید تشویق شي، په رښتینې او شفافه لاره ورسره همکاري وشي او پرمختګ لپاره ټول لاسونه سره یو کړو تر څو یو ودان افغانستان جوړ کړو. له اوږدو خبرو وروسته زک مو کابل ښار په چکر بوتلو. لکه شپنی چکر مو کابل کوڅې، د کابل سړکونه او ځینو ځایونو کې مو وګرځوئ تر څو د کابل شپنی ښکلا وښیو چې د کابل د شپې ښکلا، البته د کابل ښکلا د شپې لخوا لس چنده کېږي. کوڅې، لارې او څراغونه خپله کیسې کوي. وروسته مو کور ته راوست او هلته مو د افغانستان او چین د کلتور او فرهنګ په اړه لا ډېرې خبرې وکړې. زک ډېر خوشحاله ښکارېده او زموږ ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ باور ورځ تر بلې لا ژورېږي، لا پخېږي. زموږ دا لیدنه د یو ګډ تفاهم، متقابل باور او راتلونکي همکارۍ لپاره یو مهم ګام.